اوویستم لامل په وړو خبرو پسې مه ګرځه. ډېر خلک وړې وړې خبرې چې له سره د یادولو وړ نه وي زړه ته نیسي او په دې سره ډېر دروند غم پر خپلو اوږو باروي. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. د وړو خلکو په سترګو کې وړې خبرې ډېرې سترې وي، خو د لویو خلکو په سترګو کې بیا ډېرې لویې خبرې وړې ښکاري. تاسې منافقانو ته وګورئ، څومره ټیټ همتونه او لوېدلي هوډ لري، هیڅ حوصله نه لري او نه د یو شي په اړه مقاومت کولی شي. د جهاد په اړه د دوی وینا دا وي: لا تنفروا في الحر، په ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ. ذلي ولا تفتني، ما ته اجازه وکړه او په فتنه کې مې مه اچوه. إن بيوتنا عورة، کورونه مو خالي دي. نخشى أن تصيبنا دائرة، موږ ویریږو چې له کومې پیښې سره مخ نسو. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، موږ سره الله او رسول د دوکې ژمنه کړې ده. په داسې نفسونو او داسې خیالاتو افسوس پکار دی. د دوی ټول فکر د خېټې په اړه وي او په هر څه کې غواړي چې ځانونه ماړه کړي، لوی لوی قصرونه او ماڼۍ جوړې کړي او د ځان لپاره د ځان پالنې اسباب ولټوي. تل یې دنیوي ګټو ته سترګې وي. ټول غم یې له خپلو جامو، سورلۍ، بوټ، څپلۍ او دسترخوان سره وي. که تاسې د ځینو کمزورو خلکو حالات ته وګورئ، سبا بېګا به یې له خپلې ښځې، اولاد، ورونو او ګاونډیانو سره له جګړو پرته بل کار نه وي، او دا په ډېرو وړو وړو خبرو. کله په دې چې په ترکاري کې مالګه ډېره سوي، نو اوس د ده ژوند په دې کور کې د تېرېدو وړ نه دی. او کله چې لوښی د یو ماشوم له لاسه مات سوی دی، نو اوس دا ماشوم په کور کې د پرېښودلو وړ نه دی. او کله چې له ګاونډي څخه یوازې د خولې خبره اورېدلې یا په دروغو چا ورسولي، نو اوس د ده لپاره دغه خبره زغمل د سړیتوب خلاف دی. کله یې په ګاونډ کې په چرګانو جنجال دی او کله یې په سپیو، کله د کارونې په لوښو او سامانونو او نور. ټول خلک هم ترې په کړا وخته دي او د دې بدمرغه خپلې شپې او ورځې هم نارامه دي. داسې خلک لوړ هوډ نه لري او نه په خپل ژوند کې سترې موخې لري چې پرې بوخت سي. همدې خبرو ته وزګار وي او همدې خبرو ته یې مخه وي. له دوی سره له دې پرته د پام وړ کار نسته چې خپل وخت پرې ډک کړي. هوښیاران وایي چې لوښي هر کله له اوبو خالي سي له هوا ډکېږي. دوی چې په خپل ژوند کې ارزښتناک کارونه او چارې نه لري، خود به په داسې وړو وړو خبرو خپل ژوند تېروي او هرومرو به یې ژوند تنګ او له غمونو ډک وي. او اوس ته خپل کارونه په پام کې ونیسه چې ته په کومو کارونو غمجن کېږي. آیا دغه کارونه د غم او خفګان وړ دي؟ آیا ستا ارزښتناک وخت په داسې کارونو او خبرو بربادول ښه کار دی؟ آیا دا مناسب دی چې د الله تعالی بهترین نعمت روغتیا او دماغ دی په دې وړو خبرو له لاسه ورکړي؟ الله تعالی تا ته ډېر ستر نعمتونه درکړي دي چې ته یې باید په داسې خبرو ورنه کړې، او که دا کار وکړې نو دا ستا لپاره ډېر ستر تاوان دی. او په ناچله بندو پیسو سودا کول دي. نفس پوهان وایي هر شی تر خپل معقول بریده پورې ترسره کول پکار دي او د هر شي لپاره خپله اندازه وي. الله تعالی ښه ویلي دي: قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله تعالی د هر یو شي لپاره خپل اندازه ټاکلې ده. نو هر پیښې ته خپله اندازه وزن ورکړه او په ټولو چارو کې له غلو کمې زیاتې څخه ډډه وکړه. د صحابه کرامو رضی الله عنهم هوډ ته فکر وکړه چې د یوې ونې بیخ ته ناست دي او له نبي صلی الله علیه وسلم سره د وفا ژمنه یعنی بیعت کوي. په همدې سره دوی د الله تعالی رضا ته ورسېدل. هغوی دغه بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا او د الله تعالی دین ته کور، کلی او د دنیوي ژوند هر څه پرېښودلو لپاره کړی و. نو ته ولې په وړو وړو خبرو پسې ګرځې او غټ غټ کارونه پرې پرېږدې؟ په وړو وړو خبرو خپل ژوند تباه کوې. دا کار مه کوه. په وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. دا پرېږده. خپل هوډ ستر کړه.
ارزښتناکو کارونو ځان بوخت کړه او بیا وګوره چې غمونه دي درنه په کوم لور مخه کوي او له څومره خوښیو سره مخ کیږي. یو ځل یې تجربه کړه.